ملګرو که چیرې تاسې د انلاین زده کړې چینل ته نوي راغلي یاست نو همدغه د سبسکرایب بټن ووهئ او هم په څنګ کې دغه د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات تر تاسې پورې در ورسیږي. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. محترمینو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي ستاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. دا د نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه موږ د یو چا نمبر د یو چا لوکیشن معلوم کړو. یو څوک موږ ته زنګ ووهي موږ د هغوی ځای معلوم کړو چې دا له کوم ځای څخه موږ ته زنګ وهلی ده او یا هم موږ ته زموږ سره یو نمبر شتون ولري موږ هغه معلوم کړو چې دا له کوم ځای څخه ده او یا هم موږ ته میلمه راروي نو موږ ته وایي چې زه کوم ځای ته درسم زه پر دې ځای باندې ولاړ یم تاسو د ده لوکیشن معلوم کړئ تر هغه ځای پورې ورسئ او هم دی راواخلئ. محترمینو ملګرو لوکیشن دپاره ډېر اپلیکیشنان شتون لري په موبایل کې خو داسې دا یو هم کار نه کوي. ما ټول ټرای کړو یو هم کار نه کول له دې پرته او بل چې دا ستاسو په موبایل کې به انټرنیټ حتما خلاص وي. که چیرې انټرنیټ نه و خلاص دا لوکیشن بالکل کار نه کوي د ده ځای نه معلومیږي. او بل دا خبره که چیرې د ده انټرنیټ بند و یعنې ابل ټلیفون ورسره و ساده ټلیفون و نو بیا به د ده لوکیشن چې معلوموئ د هغه دپاره به ما بله ویډیو اپلوډ کړې وله هغه طریقه به تاسې وګورئ چې څنګه د ده لوکیشن د ده ځای د دی له کوم ځای څخه دغه ټول به تاسو ته معلومات درځي د ده میسیجانو دا شیان هغه په هغه طریقه سره و. د دې لپاره به موږ دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. د دې لپاره به موږ موبایل نمبر لوکیټر ډاونلوډ کړو. په دغه کې دغه یو نه ده ټریک نمبر دا پورتنی یو دا به تاسې ووهئ. د دې د ډاونلوډېدو طریقه هم زه تاسو ته درښیم چې دا څنګه ډاونلوډېږي. دا ټریک نمبر چې ګوره ما ووهل دلته به تاسې نمبر ور واچوئ چې د هر کس نمبر مو خوښ وي هغه به تاسې ور واچوئ. دلته دا ایډ راواوښتی دا زه بندومه. نمبر چې مو ګوره د هر یوه دا خوښ وي خو زما د خپل خوريي نمبر چې د روزي په نامه سره ده اوس په دا بله کمره کې ده یعنې دی په کوټه کې ده زه هم دلته په خونه کې یم. زما او د ده په مابین کې څومره فاصله دغه زه اوس معلوموم یعنې 0310 ته د زه په لمبر ورپسې ګرځم چې کله روزي پیدا کړم و تاسو ته به یې در وښیم چې دی له ما دا د وینې روزي زونګ ورته لیکلی ده او هم ګوره دا د لمبر یې راواوښت لاندې ویو ډایرکشنز ورته لیکلی ده. پر دغه ډایرکشنز باندې به تاسې کلیک وکړئ و دې ځای ته به راسئ دلته لوډینګ شروع ده ګوره دا ایډ هم ما ختم کړ. پر دغه لوکیشن باندې پر دا سره شي باندې به تاسې کلیک وکړئ. ګوره په دغه ماپ کې به تاسې نه ګورئ دا بالکل خراب ده دغه ماپ لاندې ورته لیکلي دي ګوره دا لاندې نه ده ګوګل میپ چې دا نقشه را اوښتې ده پر هغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. هغه نقشه چې ګوره تاسې ووهئ تاسو ته به خلاصه سي. دا ګوګل میپ چې ده د هر چا په موبایل کې شتون لري خو تاسې بیا هم دغه کوئ تاسې ورته وګورئ هغه ټولې کوڅې دي شاوخوا او هم دی له ما سره په څنګ کې یعنې دا زما کمره ده هغه د ده کمره ده. دا د زما او د ده په مابین کې څومره فاصله ده دا فاصله به هم موږ اوس معلومه کړو چې څومره فاصله زما او د ده په مابین کې شتون لري. دغه لاندې ډایرکشنز به تاسې ووهئ. ګوره دغه ځای یمه دا کوم چې سور ده او هماغه کس چې مثلا ولاړ وي هغه دی وي. زما او د ده په مابین کې تاسې دا پورته نښان ته وګورئ 1 منټ نه دا سړی چې ده یعنې د پښو 1 منټ ده او لاندې ورته لیکلي 0 منټ یعنې 0 منټ ده یعنې بیخي رانږدې د 1 منټ هم نه اخلي. نو دغه یې طریقه وله چې موږ ګوره معلومه کړله چې دا کس پر کوم ځای باندې ده یعنې له موږ څخه څومره دغه ده. د دې دپاره ګوره زه دا تاسې ورتګ چې هر څونه لیرې وي تاسې ورتګ په موټر کې هم ورکلی سي چې هغه ځای ته ورسي. زه دا د شاته راځم ګوره شاته زه دا درالمه تاسې اوس ورته وګورئ هغه لیکلی دي مسجد بلال. مسجد بلال څه له موږ څخه لږ څه لیرې ده زموږ کور په نوي کلي کې ده. له هغه څخه مثلا دا د لاندې زه رالمه دا بل مسجد ته تاسې وګورئ دا بل مسجد و موږ ته ډېر رانږدې ده حتی موږ و جمعې ته روان یو هغه مسجد ته موږ ورځو. دغه د اغاجان مسجد شوې خیل بیخي رانږدې ده. پر دغه کوڅو باندې چې راسې دغه مثلا سرای ده پر دغه ځای باندې د دې لوکیشن د ټول معلومیږي او په دې لوکیشن سره خلک ډېرې بل رقم استفادې هم اخیستلی سي چې هغه دلته زه تاسو ته نه بیانوم ځکه چې خوند هم نه کوي چې هغه دلته بدې فایدې زه تاسو ته بیان کړم. زه بل نمبر و تاسو ته ټریکوم او در کاروم یې مثلا زه به شاته راسم د بل چا نمبر به زه دلته ور ووهم. دلته مثلا زه د خپل ورور نمبر د نور
د نور په نامه سره زه د هغه نمبر ور اچوم او ګورم چې دی اوس چیرې د دی نن یو ځای میلمه واوسي آیا دی اوس دورېده او که نه هغه ځای بیا معلوم کړو دا خبره ما درته په یاد بې لرئ چې تاسې به په موبایل کې انټرنیټ خلاص وي د ده په موبایل کې دلته به لاندې راسي د نور زونګ ورته لیکلی دی دغه نمبر ده ما کلیک کړ ویو ډایرکشنز ورته لیکلی ده دا به تاسې ووهئ دا سور نښان ده دا به تاسې پسې ووهئ دا ایډ به ختم کړو دا سور نښان چې مو وویل لاندې به دا ګوګل میپ پسې خلاص کړئ ګوګل میپ چې مو کله خلاص کړ دا د ګوره هغه ځای هم راواوښتل دی اوس له موږ څخه دی څومره لیرې ده خو دی هم راغلی ده خونې ته په خپله کمره کې ده دا د سره نږدې یو ما او د ده کمره بیخي څنګ پر څنګ ده دا هم 1 منټ مثلا وخت اخلي دا د موږ ورور ده 1 منټ لا هم نه ګوره لاندې 0 منټ ورته لیکلی خو پورته هلته 1 منټ ورته لیکلی چې په دونه وخت کې تاسې ورسېدلی سي زه دا د بیرته شاته رالمه اوس راځو محترمینو ملګرو اوس به راسو وبګورو چې دا اپلیکیشن څنګه ډاونلوډېږي چې دا موږ دا شیان په ټرې کوو معلوموي یې لوکیشن یې معلوموو د دې لپاره به موږ راسو و پلی سټور ته پلی سټور به خلاص کړو دلته به موږ ولیکو موبایل نمبر لوکیټر په دغه کې به دغه یو نه ده لایو موبایل نمبر لوکیټر ګوره ما انسټال کړی ده زه به اوس به تاسو ته خلاص کړم ګوره دا ټول دی خو دا کار نه کوي یو هم کار نه کوي دا ما ډېر کتلی دی خو بیرته مې ریموو کړي دي یو هم کار نه ورته کوي خو دلته دا کم یو ده دا یو څلرم یو نه ده دا یو ګوره ما خلاص کړ ګوره تاسې ډاونلوډ کړی م د تاسې به هم ډاونلوډ کړئ او هم بیا وګورئ نو محترمینو ملګرو ښایست تاسو دا ویډیو خوښه سوې وي کوم چیرې خوښه سوې ده لایک ورکړئ او په کومنټ کې ورته ولیکئ چې زموږ خوښه سوې ده او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته راسئ نور هم پر الله تعالی سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته